چنگیز خان او کالاکو خان د مطلب خبره کوه. کاکا زما په خیال جوړې زما دا نوم دې خوښ نه شو، خو په خپله څومره زورور یې چې یو خو دې زما دشمن مسافر له ضمانت وکړو او اوس دې په نام ورکړه. بدر منیر یو نوم دنیا منلی چې د هغه په نوم فلم خاص شي. بس الله دې ومخي. لاړه بل شي چې زړګې زما ټکور نشي، زړه مې بلدن وینې اور نشي. شاهد خان شو ایک نمبر هغه دی، دا بار خان شو، جاګیر شو، چریدو ولا خلک دی وخت په دغه باندې چلیږي. نو هغه وخت چې هغه سوټیبل سره او دا دی وخت دا خلک شي. بدر سے وہ یو خاکسار انسان و یو ملنګ سړی و، هغه ته باندې شل خبرې وکړه که نه وروسته به یې خبره بیان وکړله په دغه باندې. دا جو زما خور ده او زه خپل غیرت ځان سره بوتل غواړم او زما دغه ډېر نږدې او د کور تعلقات او ټول دغه ځیله او دا دلبر منیر ما چانس ورکړ په 1900 زمانه کې دا نوم ورم وایښو بدر ته په دا باندې بدل دلبر منیر او نو دغه چې دی نو درته سویم خو چا سره به ټیک ده په وخت کې به خوله وواله نو بیا به تمافي ورته یاد ده. دا زمونږ د کورنۍ خبرې دي، تاسو زمونږ پلار نه. دا جو زما خور ده او ته مانه زما خور نشي منې کولی. مېړنۍ خور ورته وایه ګلیا، ستاسو غوندې لوفرانو مېړني کله نه دي خپل کړي. دا جو زما سره د شمروزي امانت دی. هغه ما ته وویل ما په ما ته وویل خرچه مه چلېږي که نه 2000 روپۍ سره جیب کې دي کانوینس مې اخیستی دی. وایي چې پیسې خرچې کړې بدر ته دا اوس راکوم ته اوسه په دغه باندې نو خرچه شته په دغه باندې. دغه ډېر لوړ سوال دی انسان. هغه ورځ ستا غیرت چېرته و بې غیرته چې تا تاجو د کوره په دیکو باندې ویسته، او هغه ورځ ستا غیرت چېرته و چې تا د شمروزي له سر سودا کوله. قدرمنو د بدر صاحب 15مه برسي ده په پېښور کې منځلې کېږي. دې وخت کې موږ سره د پښتو د فلم انډسټري یو ډېر سینیر هدایتکار کیسر صنوبر صاحب موجود دی. سر دوه څلور خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی څه به وایي د بدر صاحب 15مه برسي ده، 15 کالو شو زمونه جدا شوي دي، څه به وایي؟ بھئی دا خو د افغانستان بدر منیر فیډریشن ډېره مهرباني ده چې هر کال چې دی نو هغوی دلته برسي کوي او هغوی ټول راځي. ډېر دغه دی پوه شوې موږ د هغې ډېر شکرګزار یو. ډېره مننه ډېر. او باقي بدر صاحب چې ولو د بدر صاحب تا ته څه ووایو؟ بدر صاحب یو خاکسار انسان و یو ملنګ سړی و، هغه ته باندې شل خبرې وکړه که نه وروسته به یې خبره بیان وکړله په دغه باندې. کار بس روکي به ورته هم څه ووایو که نه او که چېرته روکي ته غوسه شوم بیا ورپسې ګرځېدو یار د اوس د معافي دې وغواړم یار به ورته غوسه وکړم. الله اکبر الله اکبر. هغه ایک نمبر آرٹسٹ، ایک نمبر انسان، بہترین دوست و بہترین چې دی نو آرټس خو هغه مونږ ویل چې آرټس څنګه آرټس خو هغه بې د دنیا باندې بلکې د انسان هغه ډېر انسانیت مین څه انسانیت ډېر بااخلاقه انسان و، ډېر جانانه انسان و، ډېر دغه انسان و. په انډسټري کې خو ټولو سره کار کړی دی خو ما سره د الله په چې ما سره لږ ډېر نږدې و چې څه به دغه داسې یو ورځ چې دی نو لاړو یو لږ شوټینګونه یې وکړل چې لږ شوټینګونه یې وکړو د ګورلي په لس ډبي واخیسته. لس ډبي چې واخلو 200 روپۍ 200 روپۍ چې دی په دا ډبي نو هغه ما ته وویل ما ته وویل خرچه مه چلېږي که نه 200 روپۍ سره جیب کې دي کانوینس مې اخیستی دی. وایي چې پیسې خرچې کړې بدر ته دا اوس راکوم ته اوسه په دغه باندې نو خرچه شته په دغه باندې. دغه ډېر لوړ سوال دی انسان و، ډېر جانانه انسان و او زما دغه ډېر نږدې او د کور تعلقات او ټول دغه ځیله او دا دلبر منیر ما چانس ورکړ په 1900 زمانه کې دا نوم ورم وایښو بدر ته په دا باندې بدل دلبر منیر او نو دغه چې دی نو درته سویم خو چا سره به ټیک ده په وخت کې به خوله وواله نو بیا به تمافي ورته یاد ده. تاسو سره به تقریبا چې څومره فلمونو کې کار کړی؟ ما سره ما خو چې څومره جوړ کړي دي نو یو سل پیدو سل پیدو شپږو نه علاوه ما ټول هغه ایستل یعنې سوله برابر ما فلمونه جوړ کړي دي او په ټولو کې هغه دی. ټولو کې هغه بالکل ما دغه نه بغیر کم بیش فلم جوړ کړي. طارق شاه د خدای وبخښي هغه سره یو دو فلمونو ټولو یو اخر پښتون یم یو سنسار
دا مې جوړ کړو یو بل یو داسې دغه چا چې بدر صاحب نو باقي ما ټول بدر صاحب سره په بدر صاحب کې او په اوسنو هیروګانو کې څه فرق ګڼي؟ نو ورته د بدر صاحب یو خپل سټایل وکړ خو د اوسنو هغه خپل سټایل دی هغه وخت سره هغه سوټیبل دی وخت سره دی سوټیبل دی کوشش کوم دا نوې جنریشن دی نوې ماحول دی نوې دغه دی د بدی باندې هغه دغه انسان نو برسر انسان چې راوښ نو اته به دا غړ چې کوم دغه هغه ورسره اوس ما شوبان دي ټول دا چې کوم داخله دادی خوخي شهید خان شو یک نمبر دا دی دا بار خان شو جاگیر شو شریدو ولا خلک دی وخت په دا باندې چې هغه وخت چې هغه سوټیبل سره او دا دی وخت دا خلک چې هغه ما ورېدل چې ډېر زیات خاکسار انسانو پس مګه کې نه اوسنی هیروګان چې موږ ګورو کرسي پسې یو کس ګرځي یو کس پسې چترې ګرځي پاسو څوک پسې کوي نو هغه کې دا کیسه وایي اصل یو داسې کار چې ما شوټینګ جو سار لاړ بلو جو کېناسته په کوڅه باندې نو ډېر راغی چې دا نو هغه کانو لا کوڅه مو سره راوړي سامان وروړو ما ورته هغه کار بدل شوی به کوڅه ته چکینی په باندې اچ کوڅه وروړه او چې ګورو نو بدل څخه په خپل کوڅه راغسته بیا مال وروړه مې بدل څه داسه کې دا ځوکه نه دا ودی ته وزوره او کنه دا څوک چې کنه دا خو دا خو دې کنه او کنه دا اخو داسې یو انسان کنه چې کی دا غنو چې راشه د ټریکټري به یا د ماس یو داسې دا نه یو چې نو یو ډول ته پارټي لاړه نو دا غرمه د ډوډۍ وکنه دا هغه بدر چې ته دا هغه په چلاړو چې ته ولې را شو کوله چې ته ټیپر را شو کوله دا یو دا نو خو به نه نه چې راغله نو ګوري ډوډۍ ختمه دا ډوډۍ شته خو سالن ختم دی هغه لکه یار بدر لکه پلان کې ډوډۍ شته کنه بدر ډوډۍ ویدو والا کلر شو بازار نه وړه وینا وړه یا پتلی وړه یا پتلی تکې نه ډوډۍ وړه پتلی چې ډوډۍ وخوړه بدر مونی یو نومو دنیا مننه چې دا په لوګو فلم خاص شي صلی الله وخی د دې په څیر هغه ډیر ور بالکل دما ډیر الله دې اړیر واخیسته الله دې په نوم سره ټول به ناس مور خپل انسان یو خو وخت شي بنده به خامخا خبرې ډیر دما هوري دا خو وخت بنده سره تیر شنو له پسې جاړي بالکل بس الله دې وخی بنده بخاری دې الله دې اړیر واخیسته کی او الله دې ټول مؤمنین مؤمنات او مسلمان مسلمانات او سره موږ خپل ټول دې دي څومره چې ځوجان دې الله دې وبخي الله دې غډي ورخښته کی امين امين يا رب العالمین ډیر مننه کیسر صاحب قدرمنو دا او کیسر سنوبر صاحب چې موږ سره خبرې ترو کې د بدر صاحب 15مه برسیده د دې په موقع باندې دوی سره سلور خبرې وکړي اوس په نزي اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله فامان